ادرک ادرک ته ویل کیږي جینجر GINGER جینجر ادرک ته ویل کیږي دنیا ته ویل کیږي کوریانډر یو ځل ما سره ووایئ کوریانډر اوس اوږې ته څه ویل کیږي ګارلیک اوږې ته ویل کیږي GARLIC ګارلیک اوږه فار ایگزامپل اوس تاسو داسې څنګه ویلی شئ چې په ترکاري کې ډېره زیاته اوږه ده تاسو ویلی شئ there is too much garlic in curry او دې مطلب دی چې په ترکاري کې اوږه ډېره زیاته ده په یاد وساتئ کری CURRY کری یا کوری دې مطلب دی ترکاري ټو مچ ډېره زیاته ګارلیک اوږه تاسو داسې ویلی شئ چې په ترکاري کې ډېره زیاته مالګه ده there is too much salt in curry او دې مطلب دی چې په ترکاري کې یا په سالن کې ډېره زیاته مالګه ده یا که چېرته تاسو ووایئ چې there is less salt in curry نو دې مطلب دی چې په ترکاري کې مالګه کمه ده کریلې ته ویل کیږي بیټر ګارډ ویل کیږي کریلې ته په یاد وساتئ بیټر تریخ ته ویل کیږي او بیټر ګارډ کریلې ته ویل کیږي کچالو ته ویل کیږي یم YAM کچالو بند ګوپي داسې ګوپي ته څه ویل کیږي کیبج ویل کیږي بند ګوپي ته او اوس کلاو ګوپي ته څه ویل کیږي هغې ته ویل کیږي کالیفلاور کلاو ګوپي ګازره کیرټ ویل کیږي ګازرې ته بادرنګ ته ویل کیږي کوکمبر څنګه چې تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري کوکمبر یعنی بادرنګ Alright dear friends, finally here is the end of my lesson and I really hope that you have liked this lesson. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي څه مو زده کړي وي او مزید غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ نو بیا موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ هر ټایم موږ خپل پوره کوشش کوو چې څه داسې ویډیوز اپلوډ کړو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي څه قسمه پوښتنه هم وي انګلیش ریلیټډ نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب درکړو